پښتون ټایم یوټیوب چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم او غواړم چې په دې مهال یو ډیر افسوسناک او دردونکی خبر در سره شریک کړم. ملګرو، افسوسناک خبر دا دی چې تاسو ته په سکرین باندې کوم تصویر ښکاري دا د پښتو ډرامو او فلمونو مشهوره اداکاره خوشبو نومیږي او همدا اداکاره خوشبو نن د پېښور سره نږدې په نوښار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه. ملګرو، په دغه پښتو سینمایي اداکاري خوشبو باندې نن په نوښار کې نامعلومو کسانو ډزې کړي دي او دا د هغو ډزو په نتیجه کې وژل شوي ده. تر اوسه پورې د دې قاتلان نه دي په ډاګه شوي چې دا د چا وژلي وي، خو پولیسو د دې جسد د پوسټمارټم لپاره وړی دی تر څو د هغې پرپلټنه وشي. ملګرو، خوشبو په ډیرو زیاتو پښتو ډرامو او فلمونو کې کار کړی دی. له دې سره د دې یوه بله خور هم په همدغو پښتو ډرامو او فلمونو کې له دې سره ډیر زیات کار کړی دی او په پښتو ډرامو کې اداکاري کړې ده. ملګرو، که تاسو ته معلومه وي دې نه مخکې هم په پاکستان کې خصوصا په خیبر پښتونخوا د پېښور په ښار کې په مختلفو ځایونو کې په همدغو پښتو اداکارو او سندرغاړو باندې مختلف وختونو کې ډزې شوي دي او هغوی وژلي دي او تر اوسه پورې د دغو اداکارو او سندرغاړو هیڅ قاتل نه دی نیول شوی. که بیا هم د یوې نیمې نیول شوی وي نو هغوی ته سزا نه ده ورکړل شوي. هغوی نن سبا ښه آزاد او ښکاره ګرځي. حکومت پاکستان او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته پکار ده چې په دې اړه باندې جدي عمل وکړي او دغه خلک چې وژنې کوي او بېګناه خلک وژني زر تر زره ونیول شي او هغوی ته د قانون په چوکاټ کې سزا ورکړي. نن که داسې بده ورځ په دغو سندرغاړو او اداکارو راغلې ده نو سبا د دغو قاتلینو سترګې سرې کیږي او عام خلک هم وژني او پکار ده چې پولیس د دغه پښتني اداکارې قاتلان زر تر زره ونیسي او په میډیا یې ټولو خلکو ته روښیي او عبرتناکه سزا ورکړي. داسې نه چې د غزاله جاوید او ایمن وداس د قاتلانو په څیر هغوی هم ښه سرې سترګې ښکاره ګرځي او هیڅ سزا دې ورته میلاو نشي. قدرمن دوستانو، تاسو د دغه پښتني اداکاري خوشبو د وژل کېدو په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.